شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ویلیو کامنټس صحیح ده. سو نن به مونږ راځو وایو به هیډر صحیح ده. نن به مونږ څه وایو هیډر فایل هیډر. ګورئ مونږ سره هیډر مونږ څه دپاره استعمالوو؟ په ټاپ کې یو ټایټل وغیره ورکولو لپاره یا پیج نمبرینګ دپاره مونږ څه استعمالوو؟ header. Header help you to repeat content at the top of every page. دا موږ څه شي کوي؟ کنټینټ ریپیټ کیږي او لیکایي څه شي دپاره؟ چې ریپیټ شي موږ څه په ټاپ اف د پیج کې صحیح ده. usually کیش انفارمیشن لیټر لایک ټایټل author and page number دپاره موږ څه زیاتره استعمالیږي صحیح ده. زه به اوس راځم څه به کوم دلته فور ایگزامپل یو بک لیکم څه شي انګلیش ګرامر. دا ما سره یو بک شو لږ لیکل به ډېر کم صحیح ده. دا به کاپي کم کنټرول سی کنټرول وی 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 څو پیجه معلومات شو؟ 3 پیجه. اوس به زه راشم دا به سلیکټ کړم دله به فنټ سایز انکریز کم او فنټ کلر به وله ورکم بولډ به کم صحیح ده. اوس زه راځم زه ته یم څه وکړم یو خو موږ سره تیارې مطلب څه شی دي پیج نمبرز هیډرز دي صحیح ده. دې نه موږ ورکولی شو. که تاسو دا نه غواړئ نو بیا تاسو څه کولی شئ مثال فور ایگزامپل زما دا پکار دی دا ګوره 1 2 3 صحیح ده. تاسو دا هم ورکولی شئ. که دا نه غواړئ مطلب دې کې ته یو هم نه غواړې دې کې صحیح ده تیارو کې نو بیا څه کولی شئ د نیټ نه هم راوړی شئ. او که نه تاسو وایئ دا زه ایډیټ کول غواړم نو راشئ ایډیټ کولی هم شئ. لوک د پسې زه ته یم زه لیکم اے بي یا فور ایگزامپل زه خپل نوم لیکم ایم آر منظور صحیح ده. ما دا ولیکلو لوک دا وګورئ مسټر منظور دا یې صحیح ده. که ایډیټ کولی غواړئ نو تاسو خو یو خبره یاد ساتئ دا به آټو په ټولو کې اپلای کېږي صحیح ده. خیر که تاسو بیا غواړئ مطلب چې فرست پیج له بدل ورکو نورو له یو شانتي ورکو یا داسې نو هغه کېږي وکړي صحیح ده. خو فلحال تاسو دلته دا زده کوئ چې مطلب هیډر کوم ځای له ورکړی کېږي د ټاپ اف د پیج دا وګورئ at the top of the page ورکړی کېږي او فوټر موږ سره د باټم اف د پیج ورکړی کېږي. هغه ته بیا راځو صحیح ده. زه ته یم نه ریموو مطلب لرې که صحیح ده. سیف ګوره کار نه کوي. سیف ولې کار نه کوي؟ ځکه کار نه کوي دې کې به موږ خپل څه کار وي هغه که وکړو نو هله به کار کوي صحیح ده. نو اوس راځو یې څه کوو خپل جوړو. خپل به د څه نه جوړو فور ایگزامپل زه هیډر ته تللو دپاره به د پیج په ټاپ کې ډبل کلیک کوئ. که داسې نه شئ کولی نو راشئ دلته کې ورته څه ووایئ ایډیټ هیډر صحیح ده. او ایډیټ هیډر نه پس زه رالم څه مې راوسته یو شیپ صحیح ده. دا مې راوست. زه اوس راځم زه ته یم دکې ورته ولیکه ګوره دا هم همداسې سیف کولی شي خو نه زما پکې لیکل پکار دي صحیح ده. ایم آر منظور مې پکې پکار دی صحیح ده. ایم آر منظور ده. نو که دا بیا تاسو مطلب سیف کول غواړئ دا سیف کولی هم شئ. دلته فایل ته راشئ انزرټ ته انزرټ کې به ورته څه ووایئ چې سیف که څه نوم باندې مسټر منظور اوکې صحیح ده. کلوز به کړو دغسې
دا موږ څه جوړ شو. اوس که تاسو غواړئ مطلب چې بل پیج بل ډاکومنټ ما واستو دلته ما فور ایگزامپل دا لیکل کړي دي او زما هغه هیډر دوباره پکارېږي دا دی، نو زه به څه کوم جوړولو مطلب دوباره ضرورت نشته دی. صحیح ده. تاسو څه کولی شئ دلته نه سمپلی راوړی شئ، لوک دلته راشئ لږ سکرول که دا. صحیح ده. اټومیټیکلی به څه شي اپلای شي. پوه شوئ که نه. دې ځینې دا تیار راغستی شي، دې نه نیټ نه راوړی شئ، دلته کې ایډیټ کولی شئ، دلته نه ریموف کولی شئ، او که خپل هم چېرته جوړ کړي هغه سیف کولی هم شئ. بیا لاندې سکرول کوئ دلته به پروت وي. که دلته نه فور ایگزامپل نه وي تللی وي دي بیا به دلته راځئ ورپسې. صحیح ده. دلته به یې ګورئ. صحیح ده. صحیح ده. نو کویک پارټ ته به راځئ. سو I hope so think چې تاسو به پوه شوي وئ. صحیح ده. So see you in the next lecture. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.